سلامونه ګرانو مینوالو، امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ. د چین ګانګزو آسیا لوبو لپاره د افغان بدلیان لوبډله وټاکل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د 19م پړاو آسیایي لوبو لپاره د ګلبدین نایب په مشرۍ باندې د افغان بدلیان لوبډلې نوملړ وټاکئ. له مهالوېش له مخه دغه سیالۍ به د روانې سپټمبر میاشتې پر 28مه نیټه پیل شي چې د اکتوبر میاشتې تر 10مې نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی ګلبدین نایب د دغه لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو چې محمد شهزاد، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی له وړاندې د افغانستان کرکټ په ګټه نړیوال کرکټ کړی دی. په دې وجه په دغه لوبډله کې شامل شول. همدغه راز په دغه لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین احمد، سید احمد شهرزاد، شهید الله کمال د روان کال جولایي میاشت کې د اسیا مرجن کپ سیالیو کې ګډون کړی و چې ډېرې خوندورې په زړه پورې لوبې وکړلې. په دغه اساس لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ځوان تکړه لوبغاړی وفي الله ترخیل چې د روان کال مارچ او اپریل میاشت کې د افغانستان په کوربهتوب سریلانکا او بنګلادیش 19 کلنو پر وړاندې ولوبېدی او د لوبډلې برخه ګرځېدلی دی. د دغه سیالیو له اصولو له مخې افغان بدلیان لوبډله به وار له مخه کوارټر فاینل کې شتون ولري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3مه او 4مه نیټه به پیل شي. د دغو سیالیو نیمه پایلوبه به د اکتوبر میاشتې پر 6مه نیټه ترسره شي او پایلوبه به پر 9مه نیټه ترسره شي. د آسیایي سیالۍ لپاره د افغان بدلیان لوبډلې بشپړ نوملړ: ګلبدین نایب لوبډلمشر، شهزاد محمدي وکټ ساتونکی، نورعلي زدران، زبید اکبري، صدیق الله اتل، وفي الله ترخیل، شهید الله کمال، افسر زازی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید احمد ملک، سید احمد شهرزاد شامل دي. همدغه راز ننګیالی خروټي، محمد ابراهیم او درمانځي علانور ناصري د یادو سیالیو لپاره احتیاطي لوبغاړي په توګه ټاکل شوي دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.